سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري توقع دا ده چې نن سبا د ترقۍ پر خوا باندې روانه ده. په دې کې اوس یو څو فلمان تیار شو، لکه ملنګي، جانان، شهنشاه باچا، ته صرف زما یې. دا فلمان پښتو فلم انډسټري کتونکو ته تیار کړل، نو له دې دا توقع ده چې پښتو فلم انډسټري سوکه سوکه پر مخ باندې روانه ده. په دې حواله له ما سره پر څنګ باندې د کراچۍ د ټیلی فلمانو یو بهترینه رایټر، یو ډېر ښه لیکوال عجب خان ولاړ دی. له عجب خان سره د پر ژوند او پر فن باندې تفصیلي مرکه کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې عجب خان ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مشه. وعلیکم السلام عظیم بھائی، تاسو ډیره مننه چې تاسو زمونږ دغه علاقې ته چکر راولګو، زمونږ حجرې ته رالی. ستاسو ډیره مننه. عجب خانه دا ما ته وویل لکه څنګه چې شروعات کې خبره ما وکړه چې پښتو فلم انډسټري سوکه سوکه پر مخ باندې روانه ده. ته په دې حواله څه ویل غواړې؟ عظیم بھائی، لکه نن سبا خو فلم انډسټري لکه ښه روانه ده، خو څه کمزوریانې پکې دي. لکه ډایرکټران دا کمزوریانې ختمې کړي نو انشاءالله فلمونه به لکه بیا ښه لکه برابر وي. پښتو فلم انډسټري سره په زراو انسانان چې کوم دي تړلي دي، یعنی د هغو زراو انسانانو روزي روټي له دې فلم سره تړلي وي. د هغو د روزي روټي خیال ساتلو دپاره به فلم سازان او ډایرکټران صاحبان څه کوي؟ لکه عظیم بھائی نن سبا خبره داسې ده چې بھائی غریبي ده که نه، چې فلمونه ښه جوړېږي پوه شوې نو خلک بوله په شوق ځي، نو چې فلمونه دوی ځان ته خلاصوي نو دا خو بھائی غریبي دار سړی چې کم دی 20-25 هزار روپۍ تنخوا دي چې په سلیمای ورکوي او فلم صحیح نه نو بیا خو لکه عوام هم پریشانه دي، بیا خو فلمونه نه چلیږي. لکه رایټري له څنګه راغې؟ دا سوچ څنګه تا ته ولوېدی چې زه به بطور رایټر په ټیلی فلمانو کې کار کوم؟ دا بس د میرجانان دلې سره به کېناستم، زموږ چې کوم ډایرکټر دی که نه، نو هغه ما ته لکه ته کاني ولیکه. ما ورته وایم زه کاني یاره لکه زه پوهېږم نه که نه نه وم، نو بیا دله ما یو کاني ولیکله. بیا رو چې کوم دی زما زړه م آزاد شو، لکه بیا مې کانیانو د سلسله شروع کړه. لکه تا د کراچۍ په ښار کې د ډېرو ټیلی فلمانو کهانۍ جوړې کړي دي، لیکلي دي. که موږ ته لږ غوندې تفصیل ووایه چې د کومو فلمانو کهانۍ تا لیکلي دي؟ لکه داسې ستا د یارانې نه مې توبه یو دا کهاني ده، ستا په محبت زه لیونی کړم یو دا کهاني ده، او یو لیونتوب دی. لکه ډېرې ډرامې دي، اوس زما ذهن کې اوس شته دی هم نه که نه. دا هم ما ته ووایه چې بطور لیکوال، بطور رایټر څنګه کهانۍ پکار ده چې هغه کهانۍ په یو چینل باندې وچلاږي او کتونکي یې خوښه کړي؟ عظیم بھائی نن سبا د غربت دی او لکه مهنګایي هم ده، لکه بطور زه رایټر زه داسې کهاني جوړه کړم پوه شوې که نه چې لکه عوام هم خوشحاله شي او لکه پبلک یې خوښه کړي. لکه کې د هغې کهانۍ په فلم کې چې یو فنکار بیا کار کوي، هغه فنکار چې کوم ډایلاګ وایي دا ډایلاګ جوړوي ته که د ډایلاګ دپاره یو جدا کس وي؟ نو دا خو لکه زه کهاني لیکم نو دا ډایرکټر بیا لکه هغو ته دغه کوي، لکه مطلب دا نور کسان هغوی ورته بیا سیټینګ میټینګ کوي. لکه اچھا تاسې څومره کهانیانې لیکلي دي، په دې کهانیانو کې بهترینه کهانۍ کومه یوه ده چې کتونکو خوښه کړي وي؟ ښه عظیم بھائی لکه بهترینه کهاني ده ما به منې، هغه پکې لکه ښه کهاني ده. ستا یو نوی ټیلی فلم چې په هغه کې تا نوې کهانۍ تخلیق کړې وي، جوړې کړې وي، داسې یو ټیلی فلم را روان دی او که نه؟ داسې فلم خو ستا محبت زه لیونی کړم دا انشاءالله چې کوم دی دا اوس ریلیز کېدو والی دی، دې باندې مونږ کار شروع کړی دی. دا انشاءالله چې کوم دی میاشت 2 کې به دا تیاریږي او دا کهاني پکې بهترینه کهاني ده، بیسټ کهاني ده. لکه په دې ټیلی فلم کې چې کوم فنکاران د خپل فن مظاهره کوي هغه به څوک وي؟ هغې کې موږ سره لکه پوره ټیم دی که نه، یو امیرجانان دی، لکه ډایرکشن موږ سره امیرجانان کوي پوه شوې. په دې کې رحمان شاه شکرا دی، مقرب نعمت سرخدیر کرکټر زیات کوي که نه، او سید رحیم راجا دی، اکبر شینا دی، لکه وغیره وغیره ډېر کسان 10-15 کسان موږ لکه خپل ټیم کې یو. لکه دا کهانۍ چې جوړه سي، ټیلی فلم جوړ سي، تیار سي، چلوئ به بیا 25 په کوم یوټیوب چینل به چلوئ؟ خازم بھائی لکه د دې دا فیصله خو لا نه رسوي چې کله مونږ تیار وکړو که نه بیا فیصله کوو چې لکه کم چینل باندې وچلو. لکه بله خواته به راسو، عجب وروره بنیادي طور د کومې علاقې؟ زه خو عظیم بھائی لکه زه د دیر علاقې یم، دیر سره تعلق ساتم.
تعلیم دې شته؟ او اتمه پورې تعلیم نشته. په کراچۍ کې د استوګه څه وخت زاخه ده؟ پیدایش زما د کراچۍ دی. کلي ملي ته کله ځې؟ او کلي ته 2-3 کاله بعد چکر لګوم داسې. په آخر کې مینوالو ته که د څه پیغام په ذهن کې وي ښایسته پیغام نو مینوالو ته به زه دا وایم پوه شوې که نه چې لکه د مور او پلار عزت کوئ او غم ښادي لکه صحیح ساتئ، خپلو خپلوانو سره مینه محبت کوئ. ډېره مننه. کور د ودانس ګرانو کتونکو دا و عجب خان رایټر چې د ده پر ژوند او پر فن له تاسو سره خبرې اترې وسوې. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته. د خدای په امان.